ازادۍ نن چې د لوړ بیرغ رپېږي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي افغانان ټول یو واحد قوم دی یو واحد ولس دی یو واحد ملت دی په دې کې تفرقه نشته دی چې دا د کم سمت دی دا د کم طرف دی دا د کم ژبې والا دی ټول واحد یو قوم دی موږ او تاسو ټول د افغانستان د اسلامي امارت اتباع یو افغانانو مقابله وکړه د خپل مال د سر د هر څه نه تیر شو د وطن د استقلال او د ازادۍ دپاره د خپل حیا او د ناموس د عزت د ساتلو دپاره او د دین د حفاظت دپاره افغانانو چې ازادي حاصله کړې ده میړانه یې کړې ده استقلال یې ګټلی دی هغه په یو ټکي کې چې هغه په وحدت کې او دا د وحدت برکت دی چې هر اشغالګر راځي ماتې خوري که موږ او تاسو تاریخ ته وګورو نو په تاریخ کې چینین چې آزاد شوي دي یا نور ملکونه آزاد شوي دي جرمنیان نور په هغوی باندې 7 کاله 8 کاله 10 کاله اقتصادي پابندۍ لګېدلې وي خو هغوی خپل همت نه دی بایللی نن هغوی ته وګوره چې هغه په کوم حال کې دي د دنیا په هغه ترقي یافته ملکونو کې دي د دنیا په رسېدلو هېوادونو کې دي انشاءالله بعیده نه ده ډېره نږدې ده چې موږ او تاسو افغانستان به هم ډېر زر په خپلو پښو باندې ودرېږي انشاءالله جاز به خپل جوړو ټانک به خپل جوړو همدارنګې میزایل به خپل جوړو اسلحو کارخانې فابریکې دا به مو خپلې وي هېوادوال به په خپل وطن کې په کار باندې بوخت وي امید شته ده انشاءالله درانه نمایندګان ورزشکاران استادان را روان دي او دوی ته زموږ ولسونه د ننګرهار ولسونه ښه راغلاست او هرکلی وایي هیله کوو چې ټول ملګري او نظم ته ځانګړې دا ټول ملت دا ټول محصلین دا ټول مدارس دا ټول مکاتب دا د یو بدن حیثیت لري دا یو افغانان دي دا یو مسلمانان دي دا د دې نظام خلک دي دا د دې هېواد خلک دي ډېر ځیرک به اوسېږئ ډېر بیدار به اوسېږئ غربیان غواړي شرقیان غواړي چې دلته مجاهد او طالب او محسن پوهنتون مکتبي او مدرسه سره جلا کړي ناعزتمندو تاسو د یو پلار زامن یاستئ تاسو د یو احمد شاه بابا لمسیان یاستئ همدغه راز تاسو ته اطمینان درکوو امارت اسلامي عزتمندو دا 20 کاله کې ستاسو د هر ظالم او جابر نه محفوظ ساتلی وي له دې نه به وروسته هم د تاسو د کورونو د تاسو د مکاتبو د تاسو د پوهنتونونو د تاسو د ښارونو هغه پوره د امن په برخه کې همدغه راز د تاسو د سر او مال په برخه کې د تاسو د حیا او د ناموس په برخه کې پوره ژمن به وي اسد سلویشتما دا اسد سلویشتما بدی ورځ شکر خاص والافغانان سلویشتما ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کې نیلي بہادرانو کو دادا بہادرانو کو ساتوی پسرو وینو دادا شہیدانو کو دادا میرا سیدانا دتوریش رنگا
دغسې غونډې دا خو آینده نسل لپاره د ازادۍ داسې یو پیغام هغه کوي چې افغانستان د امپراتورۍ هدیره د افغانستان کې د درېیم امپراتوري دا سوپر طاقت دی چې دا ونړېده. الحمدلله دا د ولسونو قربانۍ وه او د ولسونو بدرېغه همکاري وه چې د اسلامي امارت سره وکړه. په نتیجه کې امریکا او متحده ناټو ټوله دړې وړې شوه.